کومه او څه ډول ډیره دردونکې پیښه هلمند کې رامنځته شوه. ویډیو وګورئ او د نورو ویډیوګانو لپاره سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. هلمند کې د یو مسافر وړونکي بس او د تیلو ټانکر د ټکر له امله 32 تنه مړه او ژوبل شوي دي. سرچینې وایي دغه پیښه نن سهار وختي د کندهار او هرات په لویه لاره د یو مسافر وړونکي بس او تیلو ټانکر د ټکر له امله شوې ده چې 21 تنه پکې مړه او 11 تنه ټپیان دي. ویل کېږي له ټکر وروسته تیلو اور اخیستی دی چې د اکثرو مړو شوو کسانو جسدونه یې سوځولي دي. د هلمند لپاره د طالبانو د ولي ویان محمد قاسم ریاض رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د پیښې پخلی کړی ویلی دي چې په دغه پیښه کې 22 تنه مړه شوي او 11 نور ټپیان دي. هغه وایي دغه ترافیکي پیښه د هلمند ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې د یوه مسافر وړونکي 580 ډوله بس د تیلو یوه ټانکر او موټر سایکل د ټکر له امله شوي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. ریاض وایي د دغه پیښې ټپیان یې د ګرشک ولسوالۍ یوه ځایي روغتون ته لیږدولي او تر هغه وروسته به یې د لښکرګاه ایمرجنسي روغتون ته ولیږدوي. لس ورځې وړاندې هم د کابل کندهار په لویه لاره د غزني د اندړو ولسوالۍ په ناني کلي کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 38 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د کابل کندهار په لویه لاره د موټرو بې حده ګړندی تګ د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعتول تل د ترافیکي پیښو د کېدو لامل کیږي.